السلام علیکم مینوالو کتونکو زه یم ستاسو کوربا جبور او دا وخت تاسو ګورئ ما سره د پشتو پوائنٹ ویب ټلویزیون په شیشه باندې زما خپلونه بلکې ستاسو خپله خپرونه د کیمرې د شانه کتونکو دې خپرونه کې زه د کیمرې د شانه تاسو سره ګپ شپ لګوم ستاسو د خندولو کوشش کوم او په ټوکو ټوکو کې تاسو سره بعضې حقایق شیر کوم کتونکو وایي که نه د ګرمۍ څه حال دی لوډ شیډینګ خو هم ښه پوره په زور کې دی الله دې خیر کړي نو ګراني لوډ شیډینګ سیزونو ته به قام څنګه ټینګېږي هسې مونږ خو وایو چې لوډ شیډینګ دی ګراني ده خو ګورې کتونکو هغه کیفیت لا تر اوسه نه دی جوړ شوی چې قام په چغه وهلو مجبور شي کتونکو په نننۍ خپرونه کې به زه تاسو سره درې اهم آیټم شیر کوم یو د رانا ثناء الله گرفتاری د افغانستان او پاکستان میچ او وسره په اخیره کې د شکیل ناز په ښکلي اواز تاسو ته یو ښکلي سندره نو راځئ چې وګورو دا درې اهم آیټم کتونکو نن مې اسپیشلي د شکیل ناز په ښکلي اواز دا ښکلې سندره ستاسو دپاره په دې خپرونه کې شامله کړې ده کتونکو رانا ثناء الله د منشیاتو د سمګلینګ په تور کې اینف گرفتار کړ خو آیا ستاسو څه خیال دی داسې کیدای شي واقعي رانا ثناء الله منشیات سمګل کول एएनएफ ने गिरफ्तार कर लिया है राना सनाउल्लाह को लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए हिरासत में लिया کتونکو ماته خو د رانا ثناء الله په دې گرفتارۍ کې ضرور څه چل ښکاري یاره د رانا ثناء الله دونه قمقل و چې د لاهور نه یې اسلام ته هیروین راوړل 13 هفته د ورلد کپ کرکټ په سلسله کې د پاکستان او افغانستان درمیان چې کوم میچ وشو دغه میچ پاکستان وګټو ګوره ډېر په ګرانه یې وګټو د میچ ګټه یو طرف ته کا پاکستان هسې د سیمي فاینل نه پاتې شو خو کتونکو هسې خیال مو د میچ په اختتام چې د تماشایانو کم حل وکړو د دې په باره کې مو څه خیال دی آیا دا ټیک وشو آیا داسې کول پکار و راځئ چې وګورو د میچ یو څو جلکۍ Shot! Oh, what a shot! Pulled in! Could be tight, I think he might be gone. Thank you, I'm ready to make my decision. Ultimate wicket, over mid-wicket, 6 for Wahab. What a shot! Pakistan wins a thriller here at Leeds. Imad Wasim, hero of the moment, 49 of 54. کتونکو ګورئ که نه دا حال دی دا اخلاق دي دا کردار دی دا بین الاقوامي دنیا ته مونږ څه ښیو که دا افغانیان دي او که دا پاکستانیان دي زما په خیال خو ډېر غلط حرکت او ډېر غلط کار دی که دا کار چېرته افغانیانو کړی نو بیا خو کتونکو او خیارانو څه ښه ویلي دي چې دومره ښه کوه چې سبا یې بدو ته ټینګېدی شي 40 کاله هغه مونږ چې کوم خدمت کړی دی هغه چې مونږ کومه مرسته کړې ده د هغې مونږ ته داسې له میلاو شوه او که چېرته نور څوک سازشي عناصر وو بیا خو په کار دا وه چې پاکستانیانو او افغانیانو دواړو پې نظر ساتلی وی او دا د بدنامۍ کار نه وی شوی کتونکو خیارانو څه ښه ویلي دي چې د کور بیتي ورسره نه وي نو غلا نشي کېدی دا چې هر څوک وو خو یا زمونږ او یا د افغانیانو ډاډ او مرسته ضرور ورسره وه ځکه یې دونه غټ کار وکړو زمونږ او د افغانستان درونو درمینځ یې تاو طرفګني نوره سیوا کړله فاصلې نورې سیوا کړله هسې ویمه دا بعضې وړې وړې خبرې اډو زړه ته نیول نه دي په کار پاکستان او افغانستان ګاونډي ملکونه دي مونږ د افغانیان زمونږ وروڼه دي مونږ به یو بل ته په تکلیف کې ودرېږو د یو بل به مرسته مدد کوو یار هلته هم پښتانه اوسېږي دلته هم پښتانه اوسېږي دا مونږ څه مسله جوړه کړې ده په کار خو دا ده چې مونږ د وروڼو غونډه کې د یو بل سره مینه محبت وکړو او زمونږ چې څونه مسلې دي هغه ختمې کړو د دې تاو تریخوالي نه څه جوړ مینوالو کتونکو خبرې ډېرې وشوې خو په اخره کې د اجازت نه مخکې زه د امید لرم چې تاسو به پشتو پوائنټ ټي وي ګورئ هم او سبسکرایب کوئ به هم کتونکو چې تاسو یې سبسکرایب کوئ مونږ ته حوصله میلاو شي کتونکو دې سره خپل کوربه جبور ته د بلې خپرونې پورې اجازت ورکوي د خپل ځان خیال ساتئ
کتونکو د دې خپرونې په اخره کې به تاسو د شکیله ناز په ښکلي اواز باندې یو ښکلې سندره ګورئ. نو راځئ تاسو وګورئ ښکلې سندره او ماته رخصت را سړی